راځي چې زړونه ورته کېږو د ګلونو په ځای راځي چې زړونه ورته کېږو د ګلونو په ځای بیا داسې ونه وایي اخلاص په پښتنو کې نه ماته رایادېږي د اسلام آباد په دغه یخه شپه کې د عزیز مانیروال یو دوه شعرونه چې د یخې شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره او سترګې راوجنګوه بیا تماشې ته ګوره سترګې راوجنګوه بیا تماشې ته ګوره وریاځو غېږې ورکړې ملم جبې ته ګوره او ځوانه چې هر چرته یې د قام شملې ته ګوره زه به افسر ته نه وایم مخکې د ډېرو کتر شاته مېلمنې ته ګوره مونږه ډېر خوشحاله وو او ستاسو لږه خاموشي به ډېره زیاته اړتیا په دغه موخه باندې لري چې باید مونږ دلته د 21مې پېړۍ پښتانه ناست وو چې مونږ داسې یو ډیسنټ او مهذبه ماښامۍ د اسلام آباد ته ورکړو چې خلک یاد ساتي چې دلته څوک راغلي وو زموږ سره په سټیج باندې ناسته زمونږ د خیبر پښتونخوا ډایرکټر کلچر ډېره محترمه شمع نعمت هغه هم راغلې ده ستاسو د لاسونو ډېره پرته هغې ته پکار ده مونږ ورته ډېر احترام لرو د دې تر څنګه زمونږ ډیپټي ډایرکټر امین خان هغه هم زمونږ او ستاسو ترمنځ ناست دی د هغو هم ډېره زیاته مننه کوو او بیکګراؤنډ میوزیک دی لږ سلو شي چې زما خبرې ملګرو ته ورسي او زمونږ اسسټنټ ډایرکټر کلچر عمران الله صاحب هغه هم د دغه غونډې ښایست دی د هغو هم ډېره زیاته مننه کومه خالده یاسمین یو پیژندلی نوم دا هم زمونږ د دغه نظامت چارې سنبالوي او زه یوه غوښتنه بله کومه ملګرو تاسو ډېر ښکلي یئ خو دا شپېلې دا چغې د دې لپاره به ځای راځي نو بیا به چغې وهو زمونږ په ارکسټرا کې چې زمونږ د پښتون وطن د موسیقۍ یو ډېر لوی نوم دی رښتیا خبره ده که تاسو خیال محمد استاد ګورئ که تاسو هارون باچا ګورئ بیا که تاسو نازي اقبال ګلپاڼه ګورئ هغه سرسانګه ګورئ هغه د دې استاد د لاسو نه وتې دي ستاسو د لاسونو ډېره پړقه استاد نظیر ګل صاحب ته پکار ده د لاسونو ډېره پړقه خوشحاله اوسئ جی ملګري یو ښایسته غونډې ماښامې دي او موږ دا وایو چې سینې اسلام آباد کې هر کال موږ دا ماښامې تاسو سره لمانځو همدغه شان د خوشحالۍ یو ډک ښایسته ماښامې نن ته بیا هم موږ پوره روسر ته ورسو ټول ملګري زموږ دلته موجود دي خو څنګه چې افسر صاحب مخکې وویل چې زموږ د کلچر نو چې چېرته د کلچر خبره راشي کله د کلتور راشي کله د رواج راشي نو هغه ځای به خو بیا د خیبر زلمي خامخا وي نو زموږ د خیبر زلمي یو ښایسته سانګ ستاسو له ټول دپاره ویځو د لاسونو پړکا د خیبر زلمي سره زموږ ټول مېلمانه به کوي او زموږ د دې سپېشل د نوو مېلمنو لپاره د خیبر زلمي دا به یې کوو موږ یو د خیبر زلمي ستا د لاسونو پړکا ورسره پکار ده یو د خیبر زلمي
जरा जरा जरा